حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث مبارک پیش د دې حدیث راوی مشهور صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه دی چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث قدسی را نقل کړي. حدیث قدسی د محدثینو په اصطلاح کې هغه حدیث ته ویل کیږي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د الله تعالی یو کلام را نقل کی، د الله تعالی یو خبر را نقل کی، او د هغه خبرې نسبت بیا بیرته الله تعالی ته وکړي چې د الله تعالی داسې وایي. نو د الله تعالی کوم کلام چې پیغمبر علیه السلام را نقل کی او د هغې نسبت برته الله تعالی ته وکړي، د محدثینو په اصطلاح کې دې ته حدیث قدسی ویل کیږي. اسی خود الله تعالی کلام د قرآن کریم په شکل زموږ او ستاسو مخ ته موجود دی چې هغه هم لفظاً او هم معنا د الله تعالی کلام دی، د الله تعالی د طرفه را نقل کلام دی، او حضرت جبرائیل علیه السلام دغه کلام دغه الفاظ د الله تعالی د ذات سره در پیغمبر پورې را رسولي دي. لکه پیغمبر علیه السلام به ویل قل تبرک بالقرآن فإنه کلام وقد خرج من. تاسو د قرآن په ذریعه باندې تبرک حاصلوئ، قرآن کریم مبارک کلام بولئ، ځکه دا هغه الفاظ دي، دا هغه وینا ده، دا هغه کلام دی چې د الله تعالی د ذات سره راغلی دی. نو قرآن کریم دا لفظاً و معنا دا د الله تعالی کلام دی. لیکن کله کله پیغمبر علیه السلام ته په نورو ذرایع سره، په نورو اشکالو سره، په نورو تراتیبو سره د الله تعالی کلام را ورسیږي. نو پیغمبر علیه السلام د هغې کلام معنا هغه د امت را رسوي. په هغې کې دا خامخا ضروري نه چې الفاظ دې هم د الله تعالی، ځکه معنا خو د الله تعالی معنا د مقصد او کلام د الله دی، لیکن کله پیغمبر علیه السلام د امت ته په خپلو الفاظو کې پیش کړي. نو دې ته بیا د محدثینو په اصطلاح کې حدیث قدسی ویل کیږي. نو ستاسو حضور کې چې ما کوم حدیث د پیغمبر علیه السلام پیش کړي دا حدیث قدسی دی. حضرت ابو ذر رضی الله عنه وایي چې پیغمبر علیه السلام وایي چې الله تعالی ټول عالم انسانیت ته وینا او خطاب کوي، او ټول عالم انسانیت ته الله تعالی دا وایي چې یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، اے بندگانو ما ظلم کول پر ځان باندې حرام ګرځولی دي. زما سره وستا، زما سره طاقت ستا، او زما سره د ظلم کولو توان ستا، لیکن د هغې باوجود ما ظلم پر ځان باندې حرام ګرځولی دی. ځکه زموږ دا عقیده ده چې د الله تعالی سره د هر څه توان او طاقت ورسره دی. الله تعالی چې کومه اراده وکړي هغه کولی شي، الله تعالی چې کومه فیصله وکړي هغه کولی شي، الله تعالی چې د کوم کار د کولو ترتیب برابر کړي الله تعالی هغه ټوله برابرولی شي. نو د الله تعالی سره د ظلم کولو طاقت ستا، د الله تعالی سره د ظلم کولو وس ستا، لیکن د هغې باوجود الله تعالی وایي ما د ځانه سره دا فیصله کړې ده چې زه به پر یو خپل بنده باندې ادنا ذره ظلم نه کوم. ځکه د الله تعالی فیصله په قرآن کې دا ده وما انا بظلام للعبید، زه د خپلو بندگانو سره ظلم کوونکی نه یم. حالانکه ما مخکې کې درته ویل د الله تعالی قدرت کامل دی، د الله تعالی په اراده او په قدرت کې هر څه شته. که چیرې الله تعالی بالفرض د ظلم اراده وکړي او د مخلوق سره ظلم وکړي، داسې څوک نشته چې الله تعالی در دې لاس راونیسي، داسې څوک نشته چې الله تعالی پر دې ظلم باندې ملامت کړي، داسې څوک نشته چې د دې ظلم بازپرس او پوښتنه او بازخواست د الله تعالی څخه وکړي. لیکن د دې ټولو باوجود الله تعالی بندگان ته وایي زما بندگانو ما ظلم پر ځان حرام کړی دی چې زه به د چا سره ظلم نه کوم. نو وجعلته محرما بینکم، لکه څنګه چې مې پر ځان حرام کړی دی ستاسو په مابین کې مې هم ظلم حرام کړی دی چې تاسو به هم یو پر بل باندې ظلم نه کوئ. نو فلا تظالموا، تاسو به یو د بل سره ظلم نه کوئ، نه به د مال و دولت متعلق د چا سره ظلم کوئ،
نه به د چا د ناموسو د عزت متعلق د چا سره ظلم کوي او نه به په نورو تدبیراتو او تقدیراتو د زندګۍ کې پر چا باندې تجاوز کوي. حالانکه محدثین دا وایي چې الله تعالی اول د خپل ظلم حرمت یادوي چې ما پر ځان باندې ظلم حرام کړی دی، تاسو به هم ظلم نه کوئ. دی کې یوه اشاره دی ته ده چې تاسو په معاشره کې زندگی کوئ، تاسو به د الله تعالی اخلاقو باندې زندگی تیروئ. لکه حدیث شریف کې راځي تخلقوا باخلاق الله، تاسو به د الله تعالی په اخلاقو ځان شایسته کوئ. د الله تعالی اخلاق دا دی چې هغې به د ظلم بجای د انسانانو سره رحم کوئ، ته به هم دغسې کوئ. د الله تعالی اخلاق دا و چې چا به تجاوز و نافرماني وکړه، الله تعالی به هغې ته د انتقام او د بدلې پر ځای معافي ورته کوله، ته به هم دغسې کوې. او د الله تعالی اخلاق دا دی چې هغې د ظلم اراده د چا سره نه درلودله، نه د بندګانو سره درلوده، نه د بل چا سره الله ظلم کوئ، ته به هم ظلم نه کوې. یا چونکې الله تعالی اول ظلم پر ځان باندې حرام بللی دی، بیا بندګانو ته وایي چې تاسو به ظلم نه کوئ. نو بعض محدثین وایي چې بنده ته الله تعالی دا ورښکاره کوي چې ای بنده زه که ظلم وکم ما به څوک در لاس ونیسي، زه که ظلم وکم ما به پر ظلم باندې څوک ملامت کړي، او زه که ظلم وکم د دې ظلم بازپرس او پوښتنه به زما څه څوک وکړي. نه داسې څوک شته چې ما در لاس ونیسي، نه د دې ظلم ملامتیا پر ما راځي، او نه زما څخه د دې ظلم متعلق څوک پوښتنه کولی شي. لیکن ته که ظلم وکې الله تعالی دې دستي در لاس نسي. ته که ظلم وکې د قیامت په میدان کې دې الله تعالی ملامتوي، او ته که ظلم وکې د قیامت په میدان کې الله تعالی د دې ظلم پوښتنه درڅخه کوي. نو ځکه الله تعالی وایي چې ما خو پر ځان باندې ظلم حرام کړی دی، ما د ځان سره دا فیصله کړې ده چې زه به د بنده سره ادنا ذره ظلم نه کوم. نو ای بنده تا تم دا وایم چې پر تا باندې هم ظلم حرام دی، په خپل مابین کې به یو پر بل باندې ظلم نه سره کوئ. ځکه که چیرې یو بنده ظلم وکړي نو د هغې پوښتنه دستي الله تعالی څه کوي، الله تعالی ځینې کوي. لکه الله تعالی قرآن کریم کې وایي چې دی کله د ظلم زندگی تیره کړي وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، دې ظالمانو ته به بیا ور معلومه سي چې زما د ظلم انجام زه کوم ځای ته ورسولم، زما د ظلم انجام زما سره په کم شکل وسو، او زما د ظلم بدله الله تعالی ما ته په کم شکل باندې راکړه. نو الله تعالی وایي زما څخه څوک پوښتنه نه کوي، لیکن ستا که ظلم کوي ستاسو دستي پوښتنه کیږي. لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الظلم ظلمات یوم القیامه، چې کوم څوک ظلم کوي دا به د قیامت په میدان کې د ده دپاره ظلمات او تیارې کوي. یو ځل به د جهنم په اور کې پروت دی، د جهنم اور تک تور دی، بیا به د جهنم په کندو کې پروت دی چې هغه هم تکې تورې دي، او بیا به د جهنم په کوټو کې دی محبوس او بند چې هغې هم تکې تورې دي. نه به الله تعالی د فریاد اوري، نه به ملایکې د اواز اوري، نه به څوک د کومک کوي، نه به څوک د فریاد اورېدلو ته تیاري. دا ټوله چې دي پر د باندې تیارې کوي دي، نو ظالم د قیامت په میدان کې په دې تیارې کوي کې زندگی تیروي. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي الله تعالی حدیث قدسی دی چې کم بنده د ظلم په خاطر باندې د یو لویشتم ځکه د چا څخه غصب کی، یا د بل مسلمان هغې غصب کله، یا د شارع عام د لارې هغې غصب کله، یا د ادرې هغې غصب کله، یا د بل کنج یا د بل کنجداري غصب کله، نو دا سړی ظالم دی او په ظلم باندې د بل مځکه ځان له راوګرځوله. نو بیا خو د دې اووه مځکو چې څومره حصه د غصب کړې ده دا ټولې مځکې به دا توژل کیږي، او د دې دا ټوله حصه به د ده په غاړه زړیږي، او دی به د قیامت په میدان کې سرګردانه پرته. او الله تعالی حدیث بل پیغمبر علیه السلام دام را نقل کوي چې الله تعالی وایي زه ناراضه د هغه بنده څخه ډېر یم چې دی د یو داسې چا سره ظلم وکړي چې هغې فریاد صرف زما پر نامه باندې کوي، هغې د خپل مدد او د کومک دپاره زما څخه بغیر بل څوک نه لري. زه د هغه ظالمه څخه ډېر ناراضه یم، او زه هغه ظالم ته ډېر په غوسه یم، زه هغه ظالم ته ډېر په غضب باندې یم. نو ما درته ویل الله تعالی بنده ته وایي ما خو ظلم پر ځان باندې حرام کړی دی،
لیکن بالفرض که زه ظلم وکم ما به څوک در لاس ونسی، لیکن ته که ظلم وکې ستا دې ظلم انجام به تا ته درکول کېږي، د دې ظلم سزا به تا ته درکول کېږي، او د دې ظلم د عواقبو سره به ته مخامخ کېږي. څوک ظالم دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث دی، حضرت جابر رضی الله عنه را نقل کوي چې 15 کسان ظالمان بلل کېږي، هغوی ته به الله تعالی د دې ظلم بدله یا په دنیا کې ورکوي، که په دنیا کې بدله نه کور الله تعالی به د ظلم سزا په جهنم کې ورکوي. د ټولو څه مخکینی ظالم هغه حاکم دی، هغه امیر دی چې د ده در قبضه لاندې رعیت قوم زندگی تیروي، او دی د دې قوم څخه خپل حقوق په کامله طریقه باندې طلبي، لیکن د دې قوم سره د انصاف معامله نه کوي، د دې قوم د حقوقو د پوره کولو اراده نه لري، او دا قوم د خپل ظلم څخه محفوظه نه ساتي او نه خپل ظلم د دې سره ګرځي. دا امیر ظالم دی، دې ظالم ته به الله تعالی یا په دنیا کې سزا ورکوي، که نه د دې سزا اثر به دی په جهنم کې ویني. او دویم هغه پیشوا دی، هغه مقتدا د قوم چې د قوم کشر و مشر د قوم ټولو انسانان د خبره مني، لیکن دی چې د قوم د انسانانو سره گزاره کوي، د هغې د مالدارو د مسکین په مابین کې امتیاز و فرق کوي، او د هغې قوم د غریبانو سره ښه سلوک او ښه زندگی نه تیروي، نو دا پیشوام ظالم دی، د دې د ظلم سزا به الله تعالی ورکوي. او دریم هغه د کور مشر دی، د خاندان پلار دی، چې قوم ټوله د ده په لاس دی، کور ټوله د ده په لاس دی، لیکن دی د دې کور د انسانانو سره زندگی داسې تیروي چې دی د هغې د دیندارۍ فکر نه لري، دی د بچانو د قرآن کریم د زده کړې فکر نه لري، او دی د دې بچانو دین د زده کولو فکر نه لري. دا پلار ظالم دی، دې پلار ته به الله تعالی قیامت کې سزا ورکوي. او څلورم هغه مالک دی چې دی مزدور راولي، او ټوله ورځ هغې پر کار باندې لګیا دی، خپل خدمت په پوره طریقه ځینې غواړي، لیکن چې کله د هغې د مزدورۍ د ورکولو وخت دی، بیا دی د ټالو مټول او د ځنډو د تاخیر د حلو د بانو څخه دی کار اخلي. حالانکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي مطل الغنی ظلم، چې کم سړی غني دی، پیسې ورسره دي، او د یو چا پیسې ورباندې دي، د هغې باوجود یې دی نه ورکوي، دا ظالم دی، او د دې ظلم سزا الله تعالی ورکوي. او پنځم هغه خاوند دی چې هغې د زنانې سره نکاح وکړه، او د زنانې د نکاح معنا دا ده چې ته زما سره په عقد د نکاح کې رالی، زه به ستا سره ښه زندگی تیروم. د هغې زنانې څخه خپل حقوق پر کول په ښه طریقه باندې غواړي، لیکن د زنانې حقوقو پر کولو ته تیار نه دی، او زنانې ته بهترینې نفقې ورکولو ته تیار نه دی، او د زنانې د جامې غم او د هغې د نفقې او د ضروریات غم نه خوري او نه په ښه طریقه هغه ادا کوي. دا خاوند ظالم دی، د دې د ظلم سزا به یا په دنیا کې ورباندې راځي، یا به الله تعالی د دې ظلم سزا ده په قیامت کې ورکوي. خو ځکه الله تعالی وایي بنده ما خو ظلم پر ځان حرام کړی دی، لیکن ځکه ظلم وکم زما څه څوک پوښتنه هم نشي کولی، لیکن پر تا مې هم حرام کړی دی، ته که ظلم وکړې د دې سزا به زه تا ته په قیامت کې درکوم. او الله تعالی حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه یو حدیث را نقل کوي چې الله تعالی کله انسانیت پیدا کوي، او انسانیت چې کله پر خپلو پښو باندې ودرېدی، نو سر یې د الله تعالی طرف ته پورته کوي. چې کله سر د الله تعالی طرف ته پورته کوي، الله ته د چا ملګری دی انسانیت کې، د کائناتو کې ته د چا معی یې، نو الله تعالی ورته وایي زه د هغه مظلوم ملګری یم چې د کوم چا سره په معاشره کې ظلم وسي، او زه د مظلوم در څنګ در هغه وخته پورې ولاړ یم چې در څو پورې د ظالمو څخه د حق ورپه وصولوم. نو ما درته ویل چې که چیرې ته ظلم وکې، ستا په مقابل کې مظلوم ولاړ دی، او د مظلوم د کومک دپاره الله تعالی په خپله راځي، نو بیا خو ستا په مقابل کې الله تعالی په خپله راځي. او الله تعالی چې د سړي په مقابل کې راسي، بیا خو د الله تعالی سزا انسان ته د الله تعالی د شان مطابق کوي، بیا الله تعالی سړي ته ډېره درنه سزا ورکوي.
حضرت وهب بن منبه رحمه الله یو واقعه را نقل کوي چې تیرو قومونو کې یو بادشاه دی، هغې د ځان دپاره محل جوړوي، کور جوړوي. محل چې کله نقشه تیاریږي، د باندې د محل په څنګ کې د یو بوډۍ کوډل د هغه په دې کوډل کې اوسیږي. بادشاه چې کله راووته محل ته یې وکتل او د هغې په څنګ کې یو خسته کوډل ولاړه ده. برول دا کوډل د چا ده؟ دوی ورته وویل چې دا د یو بوډۍ ده، دا د هغې د سر سایه د هغې په دې کې ژوند تېروي. بادشاه دستي د خپل غرور و تکبر په خاطر دا ختم کوي په دې محلې ګډه کې. بوډۍ سهار وتلې ده په خپل ضرورتو بندوبست پسې، چې کله مازدیګر راورسېده که ګوري کوډل خرابه ده او د بادشاه په محل باندې ګډه سوې ده، دستي چیغې کې بغارې کړې او د الله تعالی حضور ته فریاد شروع کړي، ول یا الله زه مظلوم وم، ځکه نه وم، ته خو به وې، زما د دې کوډلې بدله تا ولې نه اخیستله؟ الله تعالی ته چې د هغه مظلوم ژړا ورسېده، الله تعالی حضرت جبرائیل د عرش سره طلب کوي، ولور ساعت د دې بادشاه محل په دې بادشاه پر ټول خاندان باندې چپه واړه. نو بیا هغه محل ټولو پر دې خاندان باندې پړ مخې اوړي. نو ما درته ویل ته که ظلم کوې، ستا په مقابل کې مظلوم دی او د مظلوم په کومک کې الله تعالی دی، او د مظلوم بدله د انسان سره الله تعالی اخی، یا په دنیا کې ځینې اخی، که په دنیا کې نه واخیستله بیا الله تعالی په آخرت کې اخی. او د الله تعالی سزا د یو بنده سزا نه ده، د الله تعالی سزا کمزورې سزا نه ده، د الله تعالی سزا د تیر وفاته سزا نه ده، بلکې الله تعالی بیا د سړي سزا د خپل شان مطابق اخی، چې څومره شان دی سزا یې هم په هغه شکل باندې ده. نو ما درته ویل الله تعالی بنده ته دا هدایت کی او ټول انسانیت ته خطاب کی، اے بنده ما خو ظلم نه دی کړی، ما ظلم پر ځان حرام ګرځولی دی او ستاسو په خپل مابین کې مې هم ظلم حرام ګرځولی دی، فلا تظالمو، تاسو به یو پر بل باندې ظلم نه کوئ. یوه جمله په حدیث قدسی کې الله تعالی ټول انسانیت ته په دې شکل پیښوي، او دویمه جمله الله تعالی انسانیت ته خطاب کوي، وَيَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ، اے زما بندگانو تاسو ټول گمراهان واست، نا خبر واست، بے علم واست، الا من هدیته، مگر هغه څوک پر حق لار دی چې هغې ته ما لار وروښوله. تاسو د پیدایښت وروسته ټولو په ګمراهۍ کې واست، لار در څه ورکه وه، نه ستاسو ته لار در معلومېدله، نه ستاسو سره علم و نه ستاسو سره هدایت و، لیکن هغه چا سره هدایت و چې کوم چاته هدایت ما ور وښوی. د دې معنا دا ده چې دنیا کې هدایت او دلالت دا د الله تعالی په قدرت کې دی. الله تعالی چې کوم چاته هدایت کوي، الله تعالی هغې ته هدایت کولی سي. الله تعالی چې کوم څوک د ګمراهۍ پر لار باندې روان کړي هغې ګمراهي. لکه زموږ پښتانه وایي ډېر ځله داسې اوسي چې نیکان یې په نیکي نه مړېږي او بدان یې بیا په بدي باندې نه مړېږي. ځکه د قرآن کریم د ټولو دعاګانو خلاصه دا ده چې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته د ښې لارې د حقې لارې هدایت راته وکړه. ځکه الله تعالی انسانیت ته وایي ټولو ګمراهان واست، ما هدایت درته وکړي، فاستهدوني فهدیکم، تاسو زما څخه د هدایت غوښتنه کوئ، زه به تاسو ته لار درښیم. نو قرآن کریم کې د ټولو خلاصه او د ټولو دعاګانو خلاصه، او زه خو دا وایم چې د ټولو قرآن کریم خلاصه دا ده چې سړی به همیشه دا وایي اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته حق لاره وښیه، فی المهمات فی الامور کلها، په ټولو کارو کې. هغه یو مفسر لیکلی دی چې سړی قرآن کریم وغوړوي او د قرآن کریم پر اوله صفحه د سړي نظر ولګېږي، د الحمدلله سونه سي در مالک یوم الدین پورې دا صرف د الله حمد و صفات دي. د الله او د بنده چې اوله معاهده په قرآن کریم کې سوې ده هغه دا ده چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، بنده ورته عبادت ستا دپاره کوم، کومک هم ستا څه غواړم. او اولنی کومک چې الله تعالی څخه بنده غوښتی دی هغه دا دی چې اهدنا الصراط المستقیم، یا الله موږ ته په ټولو کارو کې حق لاره وښیه. که زما د زندګۍ ضروریات یې الله په دې کې ما ته هدایت وکړه،
او که زما د زندګۍ خواهشات او جذبات په دې کې ماته هدایت وکړه، که زما د بچو تربیت دی یا الله په دې کې ماته حق لاره وښیه، که زما د کور ساتنه او حفاظت دی یا الله په دې کې ماته حق لاره وښیه. نو اهدنا الصراط المستقیم فی الامور کلها، یا الله ماته به په ټولو کارو کې حق لاره ښیه، ځکه هدایت ستا سره دی، حق لار ستا سره ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به په لمانځه کې ډېر په هر لمانځه کې دا راتلله چې اهدنا الصراط المستقیم د هدایت لار به یې غوښته، او د لمانځه څه بغیر به پیغمبر علیه السلام ډېره دا ویل اللهم اهدنی وسددنی، یا الله ماته هدایت راوښیه، یا الله ماته سیده لار راوښیه، ما پر سیده لار برابر که، ما د هدایت پر لار برابر که، ځکه سیده لار ښولم ستا سره دی او د هدایت طریقې بیانولم ستا سره دی. نه ځکه زموږ د اکابیرو به دا ترتیب و، زموږ د بزرګانو به دا ترتیب و چې کله مخته یو مسله راله او په هغې کې سړی په تشویش کې سي چې دې مسله کې اوس زه څه وکړم. که چیرې د سړي سره موقع وي نو هغوی دې د استخارې لمونځ وکړي. استخاره معنا طلب الخیر من الله، د الله تعالی څخه په دې کار کې د خیر طلب کول. او که چیرې موقع د استخارې د لمانځه نه وي نو پر هغه ځای باندې بس دا ویل اللهم اهدنی وسددنی، یا الله په دې خبره کې ماته اوس حق لار راوښیه، یا الله په دې خبره کې ماته سیده لار راوښیه. یا لنډه استخاره چې ځای پر ځای باندې کیږي، سړی به دا وایي اللهم خیر لی واختر لی، یا الله ماته د خیر لار راوښیه. اوس دومره موقع نشته چې زه استخاره وکړم، یا الله چې په دې مسله کې زما په حق کې څنګه خبره خیر د زما دستي په دماغ کې راواچوي. ما درته ویل بیا که د انسان هر ضرورت وي، که د انسان مخ ته هر مشکل راسي، که د انسان مخ ته هر مهمه مسله راسي، او که انسان د هر حالاتو سره مخامخ سي، او دلته دته د الله تعالی سره د مشورې ضرورت دی، د الله تعالی سره د خیر د طلبولو ضرورت دی، بس اللهم خیر لی واختر لی، یا الله د خیر لار ماته په دماغ کې سره واچوه. نو دویمه جمله چې الله تعالی انسانیت ته کوي هغه دا ورته یا عبادی کلکم ضال، اے انسانانو تاسو ټول گمراهان وست، الا من هدیته، مگر ما لارې در وښولې. اوسم په دې کارو کې فاستهدوني، زما څه لارې غواړئ، اهدیکم، زه به حق لارې درته بیانوم. او دریمه جمله الله تعالی د انسانانو ته خطاب کوي حدیث شریف کې، و یا عبادی کلکم جائع، اے زما بندگانو تاسو ټوله وږي واست، تاسو ټوله بې نفقې واست، تاسو ضروریات نه وفره، الا من اطعمته، د هغه چا ضروریات پرسو چې ما هغې ته نفقه ورکړه. الله تعالی وایي په ټولو کارو کې فاستطعموني، زما څه نفقه غواړئ، اطعمکم، زه به نفقه در کوم، زه به ګوله در کوم، زه به مې ضروریات پوره کوم. نو انسانیت چې الله پیدا کړی دی، د انسانیت سره هیڅ نشته. انسانیت ټول وږی دی، انسانیت ټول ناتوانه دی، انسانیت ټول بې قوته دی، انسانیت ټول بې طاقته دی. هغې د ځان یو ضرورت ځان له نشي پوره کولی، الا من اطعمته، الله وایي هغه څوک چې ما نفقه ورکړه. نو نفقې دا د الله تعالی سره دي، د الله تعالی د ذاته بغیر د بل چا سره نشته. نن خو زموږ عقل چپه ولاړی، نن خو زموږ اعتقاد غلط ولاړی، او زموږ ذهن پر دې مادیاتو باندې برابر سو. نن خو زما په عقیده کې دا ده که زما دکانداري نه وي زما رزق به د کومې خوا وي، که زما تجارت نه وي زما رزق به د کومې خوا وي، که زما محنت نه وي زما رزق به د کومې خوا وي. الله تعالی وایي زه دې بنده عقیدې ته، الله تعالی ورته یا ابن آدم من اوصل الیک غذاء وانت جنین فی بطن امک، چې ته د مور په نس کې جنین پروت وي، جنین هغه ماشوم چې اول پیداس د مور په نس کې ستا جوړ برابر سلو، نو هلته ستا تجارت چیرې و، هلته ستا دکانداري چیرې وه، هلته ستا منډې چیرې وې، هلته تا ته رزق په کوم شکل رسېدی؟ د مور د نامه سره د ده د نامه رګ غوټه دی، د مور د بدن وینه په دې رګ کې د دې بچي بدن له ورځي، او دا د ده خوراکه ده، او په دې شکل د ده نفقه ده، او په دې شکل دی د مور په نس کې پرورش حاصلوي او خپله خوراکه پوره کوي. ایا دا د ده دکانداري ده، دا د ده تجارت دی، دا د ده منډې وترنډې دي؟ او چې کله د مور په نس کې ته پروت وې 40 شپېته نطفه وې، دویمه 40 ته په وینه باندې بدل سوې،
او درېیمه څلوېښتي ته په غوښه باندې بدل سوې، مزغه سوې. مزغه معنا لکه ژولې غوښه. ثم جعلنا المزغة عظاما، بیا د دې مزغې څه اډوکي برابر سو. فکسونا العظام لحما، بیا پر دې اډوکو باندې غوښه راله. ثم انشأناه خلقا آخر، بیا پر دې غوښه سربیره پوست راله. ایا دغه ترتیبونه چې تا ته برابرېدو دا ستا تجارت او ستا دکانداري او ستا محنت و. ثم اوصیت الی ملک الملوک الارحام، الله تعالی وایي بیا مې ملائکو ته وصیت وکړي، جبرائیل ته مې وصیت وکړي چې ان اخرجي ته د مور د نس راوباسه. فخرجت على ريش من جناحه، ته د حضرت جبرائیل علیه السلام د وزر پر پاڼه باندې، د وزر پر بوڼه باندې راووتې. او چې کله ته راووتې، لا لک سن تقطع، نه غاښ و چې شی په وژوې، ولا لک ید تفتش، نه لاس در سره و چې شی راواخلې، ولا لک رجل تمشي، نه پښې در سره وې چې پر دې یو ځای در ځای پورې ورسېږي. دې وخت کې ستا کومه دکانداري و، دې وخت کې ستا رس د کمې خوا و، دې وخت کې ستا تجارت کم و، دې وخت کې هغه ستا منډې کمې وي. ثم ازدت لك عرقین رقیقین، الله تعالی وایي بیا مې د مور په سینه کې 2 رګونه را روان کړو. دافعا فی الشتاء و باردا فی الصیف، چې کله د ژمي زمانه و په دې کې شیدې راتلې، هغه به ګرمې راتلې، او چې کله به د دوبي زمانه د ګرمۍ زمانه و، هغه شیدې به تاله په دې رګو کې یخې راتلې. دا ستا دکانداري و، دا ستا محنت. ثم جعلتك حنانا فی صدر ابویک، بیا مې ستا محبت د مور پلار په زړه کې ور واچوی، چې در څو پورې ته نه وی بید کړی در هغه وخته دوی نه بیدېدل، چې در څو پورې ته نه وی مړ کړی در هغه وخته پورې دوی په نفقت څکه نه کول. ایا د مور پلار په دماغ کې چې دومره محبوب سوې، دا ستا محنت او ستا مشقت. اخر ورته یا ابن آدم چې ما هر څه در سره وکړو، فلما فقرت ظهرک، چې کله ستا ملا مضبوطه سوله او ته لوی سوې او ته تکړه سوې، وای بارزتنی بالمعاصی یا عبد سوء، تا د ټولو څه مخکې اولنۍ زما مقابله واخیسته ای بدکاره انسان، چې زما نافرماني ده تا هغې ته ملا وتړله، چې په کوم شي کې زما سره دښمني ده تا هغې شروع کړله، او چې په کوم ځای کې زما مقابله ده هغې ته تا ملا وتړله، هغې ته ته ودرېدلې. ورته هکذا جزاء من احسن الیک، الله تعالی یو څوک چې د چا سره احسان وکړي هغه دا رقم بدله ورکوي، لکه تا چې ما ته راکړه، چې ما د مور په نس کې څنګه وفاللې، د مور د نس د راوتلو څه وروسته مې په کومو شیدو باندې وفاللې، او بیا مې مور فلار ته څومره محبوب کې، هغې په څومره ناز و نعمت رالوی کې. لیکن چې کله ستا ملا مضبوطه سوه، ستا په بدن کې قوت رالی، ای بدکاره انسانه ته د ټولو څه مخکې زما مقابلې ته ودرېدې. الله تعالی آخر ورته وایي دغه رقم بدله خلک هغه چاته ورکوي چې څوک د چا سره احسان وکړي، چې ما ستا سره احسان وکړي، د احسان کوونکي سره خلک دغه رقم عمل کوي لکه ته چې کوې. نو ځکه الله تعالی ورته یا ابن آدم، ای د اولاده د آدم، کلکم جائع، تاسو ټول وږي واست، الا من اطعمته، هغه څوک مالدار، هغه څوک موړ سو چې ما نفقه ورکړه. ورته فاستطعموني، زما څه اوسم نفقه غواړئ، اطعمکم نفقه اوسم زما سره ده. اخر دې بنده ته وایي وای ابن آدم من خلق السماوات والارض، ای بنده د اسمانونو او مځکې چا پیدا کړي دي؟ بنده به ضرور دا وایي چې الله تا پیدا کړي دي. الله تعالی ورته وایي فبعزتي وجلالي لم يعي بخلقهن، زما دې په عزت او جلال قسم چې زه د مځکو اسمانو په پیدایش نه یم ستړی سوی. افعیت بعیشي رغیفة اوصله الیک، ایا په دې یوه ګوله ستړی کېږم چې ستا در نسه پورې رسوم؟ نو زه د مځکو په پیدا کېدو نه یم ستړی سوی، په اسمانو نه یم ستړی سوی، او ستا د نفقې په دې یوه ګوله باندې بنده زه نه ستړی کېږم. ورته بنده زما او ستا په مابین کې فیصله ده. ورته لن تطلبک عن عمل فی غد، بنده د سبا ورځې عبادت نه غواړم چې نن ورځ راله خپل عبادت وکړه، ذمه دې خلاصه ده. فلا تسألنی عن رزق فی غد، ته به د سبا ورځې رزق زما څه نه غواړې. نن ورځ راله شپه ورسېده زه رزق در رسوم، سبا ورځ چې راورسېده در ماښامه پورې ته عبادت وکړه، رزق زما ذمه ده. نن خو موږ ستړي یو، نن خو موږ پریشانه درفدره یو، چې موږ د ځان د مستقبل خو څه کوي، د بچي غم دی، د لمسي غم دی، د کړوسي غم دی.
الله تعالی ورته بندا کم من مقبل یوم لا یکمله زما بندگان ډیر داسې دي چې د نن ورځې سره مخامخي او در مازیګر نن ورځ پای ته نه ورسي چې مازیګر را رسیږي دی د خاورو لاندې سي نو دی سبا رزق زما څنګه غواړي وای کم من مستقبل غد لا یدرکه ډیر خلک د سبا لمر راختلو انتظار کوي لیکن سبا لمر چې ور باندې راکېږي دی د خاورو لاندې دی د سبا رزق زما څنګه غواړي آخر ورته فإني لم انس من عصاني چې کم خلق زما دشمنی کوي چې کل خلق بتانو ته عبادت کوي ورونو ته عبادت کوي الله وای زما په عزت او جلال قسم پرس کې زما سره روز هغه نه دی ارسوي فكيف من اطاعني چې کم څوک زما اطاعت کوي نو هغه به پرس کې څنګه زما صحیح لکه شاعر وای اے رحیمی کی از خزانه غیب گبر و ترسارا وظیفه خورداری دوستان را کجا کو نہیں محروم تو کی با دشمنان نظرداری اے ذاتا چې د غیب او د خزانه سا بت فرستو تم نه پقور کې او مشرکین ته هم ورکه نو دوستان بستا سره په نفقه کې څنګه يرسي چې ستا د دشمنانو سره په نفقه کې دومره اساني ده په دې خاطر باندې نفقه الله تعالی بندگانو ته وایي اے زما بندگانو تاسو ټول وږي واس نفقه ما درکلا وسم نفقه زما پلاس کې دي فاستطعموني زما صد نفقه غشتنه وکي اطعم کا تاسو ټول ته نفقه درکما او یو جمله الله تعالی دا ورته یا عبادی کلکم عار تاسو ټول لڅ واست چې د مور څخه فایده واست تاسو نه جامه درلود نه می لباس درلود یو شی نه درلود الا من کسوته مگر لباس هغه چا پیدا کوي چې ما کم چاته لباس ورکړي د دې دا معنا چې لباس زما په قدرت کې دی ستاسو ضرورت زما په قدرت کې دي ستاسو د بدن پټواله زما په قدرت کې دی او ستاسو د ژوندۍ ټول تدبیرونه پر کول دا زما سره دي نو تاسو هر شی زما سره غواړئ لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې بکله لباس واغسته نو دستی به د لباس سره دا دعا ویلا الحمدلله الذي کسانی هذا د الله تعالی حمد وایم چې دا لباس ما تراکه و اواری به عورتي چې په دې سره زما عورت پټ سلو و اتجمل به فی حیاتی چې الله تعالی په دې باندې ز په ژوندۍ کې شایسته کړم نو د دې دا معنا چې لباس هم د الله تعالی سره دی نفقه هم د الله تعالی سره ده د انسان د ژوندۍ ضرورت ټول د الله تعالی سره دي انسان به د دې ټول غوښتنه د الله تعالی سره کوي او حدیث قدسی کې یو جمله دا ورته وایي ورته یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنهار ای زما بندگانو تاسو د ورځې ګناهونه کوئ د شپې ګناهونه کوئ ستاسو ورځ هم په ګناه کې تیریږي شپه مې هم په ګناه کې تیریږي وانا اغفر الذنوب جميعا زه هغه ذات یم چې زه ټول ګناهونه مغفرت کوم په اخر کې ورته فاستغفروني زما څخه بخښنه غواړئ اغفر لکم زه به تاسو ته بخښنه کوم کستاسو ورځ تیریږي کستاسو شپه تیریږي کستاسو محفلونه دي کستاسو د ژوندۍ ضرورت دي کستاسو تجارتونه دي کستاسو د ژوندۍ نور مصروفیات دي اے بندگانو د اکثریت په ګناه کې دي لیکن د دې په مقابل کې زه هغه ذات یم چې ګناهونه ټول در بخښم او تاسو داسې کوئ چې کومه ګناه در څه وسوله په هغې ګناه متعلق زما څه بخښنه غواړئ زه به بخښنه درته کوم لکه بل ځای کې قرآن کې وقل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم هغه بندگانو ته وایي چې ګناهونه ځینې کیږي ورته لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت څخه مه امیده کیږئ انه یغفر الذنوب جميعا الله تعالی ټول ګناهونه مغفرت کوي ځکه انه هو الغفور الرحیم الله تعالی ډیر مغفرت والا ذات دی الله تعالی ډیر رحمت او مهرباني والا ذات دی چې کله د مځکې پر مخ باندې بنده ګناه شروع کړي نو د ټولو څخه مخکې چې د مځکې پر کومه حصه باندې ګناه کیږي نو مځکه دستي چیغې کیږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي وما من یوم الا والارض یستأذنه ان یخسف ابن آدم الله تعالی ته چیغې کړي الله ما ته اجازه راکړه چې دا بنده په دې ځای په مځکه نه نباس مځکه ورته وایي چې زه سره وچاودل سم دی در دې مځکه لاندې کړم وما من يوم الا والبحر يستأذنه ان يغرق ابن ادم دا دریاب د دې ګناه برداشت نه لري دا دریاب د ستې څپې را شروع کی الله تعالی ته اجازه راکړي چې زید بس غرق کم تباه کم
الله تعالی صورت وی الله تعالی وی ز غفور الرحیم. الله وی ان کان عبدکم فشانکم به، کستا بنده د استاسو پویږي دی پویش ځکه ته وی کستا بنده د تو دی ولایله است بدریاب ته وی کتا پیدا کړي بنده د خو ته پویږي دی پویش و ان کان عبدی پشانی بی کزه ما بنده د ما پیدا کړي دی ما ته را پرېږد ته زدي بنده ته په انتظار ناستم. ان اتانی لیلا قبلته، کده شپې پر خپل ګناه پښیمانه سي زما قبول دی. و ان اتانی نهارا قبلته، کده ورځې پر خپل ګناه پښیمانه سي زما قبول دی. زه د ورځې د مغفرت او بخښنې په انتظار کې ناستم چې کله به ورته وکم کله به راسو غواړي، او زه د شپې هم د مغفرت په انتظار کې. په اخر کې ورته یا ابن آدم یا عبادی، ای زما بندگانو، انکم لن تبلغوا نفعی، تاسو ماته یو زر نفع نسی را رسولی، تاسو په داسې حالت کې نه یاست چې ماته ګټه را ورسوئ. اولن تستطيعوا ذری انکم لن تبلغوا نفعی فتنفعکم، تاسو د نفع اختیار نه لرئ، وسو استعداد نه لرئ چې ماته نفع او ګټه را ورسوئ. ولم تبلغوا ذری فتضرکم، نه تاسو د څه ضرر اختیار لرئ چې ماته ضرر را ورسوئ. نستاسو سره دومره وسته چې ستاسو په یو عمل ماته نفع را ورسیږي. که زما هر څومره عبادتونه وکړئ، که زما هر څومره صفتونه وکړئ، زما په حق کې ستاسو د طرفه یوه ذره فایده نه راځي. او که زما هر څومره نافرمانی وکړئ، ګناه وکړئ، شکوې وکړئ، شکایتونه وکړئ، هر څه وکړئ، فلن تضرني، ماته یوه ذره ضرر نسي را رسولی. ورته لو ان اولکم و آخرکم، ستاسو اولنی او آخرنی، و انسکم و جنکم، ستاسو انسانان او جنات، علی قلب اتقى رجل، که ستاسو سه یو متقی سړی جوړ او هغه متقی سړی ټوله زندگی په عبادت کې تیره کی، ما زاد من فی ملکی من هذا شیء من ذلک شیئا، زما په خدای کې د یو بیشته زیاتوالی څوک نشي راوستی. که ستاسو انسانیت او جنات، ستاسو اولنی او آخرنی، دا ټول پر یو انسان پر یو انسان په شکل سي، او دا انسان ټول شپه ورځ زما په عبادت کې تیره کی، الله تعالی وایي زما خدای ته یو بیشته قطر ګټه نه را رسیږي. بیا ورته لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، ستاسو اولنی دی آخرنی دی، ستاسو انسانیت او جنات دی، دا ټول سره راجمع سي عال قلب اشقى رجل، د یو بیکاره سړي دماغ یې سي او هغه ټوله زندگی زما په نافرمانی کې تیره کی. ما نقص من ذلک فی ملکی شیئا، زما په خدای قسم چې زما په خدای کې د یو بیشته زیاتوالی نه راځي. نو ستاسو سره نه نفع سته چې ستاسو په اعمالو ماته فایده ورسیږي، او نه ستاسو سره نقصان سته چې ستاسو په ګناهونو ماته نقصان ورسیږي. دا نسی کېدی. آخر ورته وایي، آخرنۍ جمله ورته ذکر کړي، وایي یا عبادی انی سمعتم انی نظرت لکم منذ ان خلقکم، چې کومه ورځ مې پیدا کړي واست در اوسه مې انتظار کوئ چې ته در دوی څه کوي. سمعت اقوالکم ونظرت اعمالکم، ستاسو عملونه مې ولیدو، ستاسو خبرې مې ټولې واورېدې. آخر ورته هذه اعمالکم، دا مې عملونه دي، احصیها لکم، ما تی ته خوندي کړي دي، ښه دي کړي دي، بد دي کړي دي، یو څه دي کړي دي، بل څه دي کړي دي، دا ټول اعمال ستا دپاره خوندي پراته دي. ورسئ په دې خپلو اعمالو کې وګورئ. فمن وجد فیه خیرا فلیحمد الله، که کم چا نیک اعمال کړي و د الله تعالی حمد ادا کړي، او من وجد فیه غیر ذلک فلا یلومن الا نفسه، که چا د خپلو اعمالو کې نور څه پیدا کړلو د نیکو اعمالو څخه علاوه، هغوی دې د ځانه څخه بغیر پر بل چا ملامتیا نه وایي. نو په دنیا کې چې څه کېږي د انسانانو سره، چې کوم حالات پر انسانانو باندې راځي، که د رس تنګي پر انسانانو باندې راځي، که مشکلات پر انسانانو باندې راځي، که ستړي حالات پر انسانانو باندې راځي، نو الله تعالی ورته فلا یلومن الا نفسه، د ځانه بغیر دی پر بل چا باندې ملامتیا نه وایي. دا د اعمالو اثر دی. الله تعالی وایي زه ظالم نه یم، ما پر ځان باندې ظلم حرام کړی دی، او ما پر بندگانو باندې ظلم حرام کړی دی. نه زه د بنده سره ظلم کوم، نه یو بنده ته دا اجازه ورکوم چې د بل بنده سره د ظلم وکړي.
لیکن که پر بندگانو باندې تکلیفونه رالو او پر بندگانو باندې تنگ حالات رالو، دا ټوله د بندگانو د خپلو اعمالو نتیجه ده او بندگان دې په دې کې د خپل ځانه بغیر بل څوک نه ملامتوي، خپل ځان دې ملامت کړي چې دا ما څه کړي دي. نن زموږ او ستاسو معاشره ده، نن ټوله امت مسلمه د پریشانۍ په حالت کې دی. د چا سره د رزق پریشانی ده او پر چا باندې د حکومتونو پریشانی ده چې حکومت زما سره ظلم، پر چا باندې لارې تنګې دي او څوک د نورو سختو حالاتو سره مخامخ دي چې د مځکې پر کره باندې پر ټولو مسلمانانو باندې نظر وکړي، اکثریت مسلمانان د دې حالاتو سره مخامخ دي. لیکن اوس د دې حل به څنګه وي؟ بعضې خلک هغې د دې د حل دپاره پر مال و دولت باندې اعتماد کوي چې زما سره مال و دولت وای نن به پریشانی نه وای. څوک په دې کې پر حکومت باندې اعتماد کوي چې زما سره حکومت وای دا پریشانی به نه وای. څوک په دې کې پر علم اعتماد کوي، څوک په دې کې پر عقل باندې اعتماد کوي. لیکن د دې پریشانیو حل، د دې مشکلاتو حل، دا ټوله د خپلو اعمالو باندې نظر کول او په خپلو اعمالو کې بدلون راوستل او د خپل رب څخه غوښتنه کول. ځکه موږ ته هیڅ هدایت نه دی معلوم، الله تعالی وایي هدایت ټوله زما سره دی، زما څه به غواړئ. موږ ته د نفقې لارې معلومې نه دي، الله تعالی وایي نفقه زما سره ده، زما څه وغواړئ. او د دې ټولو غوښتنو زموږ سره لباس نسته، موږ لڅ یو، الله تعالی وایي تاسو ما لڅ پیدا کړي یاست، لباس زما سره دی، هغه زما څه غواړئ. حضرت علی رضی الله عنه وایي من اعتمد علی ماله فقد ضل، چې څوک پر دې اعتماد لري چې مال او دولت زما مسلې خلاصولی شي، دا سړی ګمراه دی. او من اعتمد علی سلطانه فقد ضل، چې څوک پر دې اعتماد لري چې حکومت زما مسلې خلاصولی شي، دا ګمراه دی. او من اعتمد علی عقله فقد ضل، چې څوک پر خپل عقل اعتماد وکړي د مسلو په خلاصوالي کې، هغه ګمراه دی. او من اعتمد علی علمه فقد ضل، چې څوک پر علم باندې اعتماد وکړي، هغه ګمراه دی. نه په مال و دولت دا مسلې خلاصیږي، نه په حکومت دا مسلې خلاصیږي، نه د انسان په هوښیاري دا مسلې خلاصیږي، نه د انسان په علم و فدانایي باندې دا مسلې خلاصیږي. په څه باندې خلاصیږي؟ او من اعتمد علم الله او من اعتمد قدرت الله، چې د الله پر علم اعتماد وسو، د الله تعالی پر قدرت اعتماد وسو، فلا ضل ولا ذل ولا قل ولا عتل، بیا نه ګمراهي سته، نه ذلت سته، نه لږوالی سته، نه سرکشي سته. چې کم سړي پر الله تعالی باندې اعتماد وکړي، د الله تعالی سره صلح وکړه، د الله تعالی څخه غوښتنه وکړه او د الله تعالی سره د ترتیب لاره برابره کړه، د الله تعالی حضور کې د دې یو شي کمی بیا نسته. نن د انسانانو څه مسلې دي؟ حضرت علی رضی الله عنه من اراد عزا بلا عشیر، چې کوم سړی عزت غواړي لیکن قوم و قبیله نه لرم. نن خو خلک وایي یاره پلانکی خانداني سړی دی، پلانکی قومي سړی دی، نو عزت. لیکن یو سړی په معاشره کې عزت غواړي، قوم و قبیله نه لري. وغنا بلا مال، یو سړی وایي زړه مې غواړي چې غني یم لیکن مال و پیسې نه لرم. وهیبة عند سلطان، زړه مې دا غواړي چې بادشاه زما سره په روب په دباو کې. او وجهة عند الاخوان، او زړه مې دا غواړي چې په ټوله انسانیت کې زه عزتمن انسان یم. بغیر د قوم و قبیلې څخه عزت غواړم، بغیر د مال و دولت څخه غنا غواړم، او پر بادشاه باندې روب غواړم، او د قوم د انسانیت په مابین کې وجاهت و عزت غواړم. تاسو وګورئ په دې بر اعظم کې به څوک داسې چې دا به غوښتنه نه کوي، د هر سړي غوښتنه ده. لیکن د دې غوښتنې طریقه پیغمبر علیه السلام وایي څنګه پوره کیږي؟ فلیخرج من ذل معصیة الله الى عز طاعة الله. ته خو د الله تعالی نافرماني پرېږده، ته هغه د ذلت زندگی چې د الله تعالی په نافرماني کې تېرېږي هغې څخه ځان راوباسه، او هغه عزت لراسه، هغه طاعت لراسه، هغه د الله عبادت لراسه. ته د الله تعالی سره صلح وکړه چې بیا الله تعالی بې قوم عزت څنګه نظر کوي، چې بیا الله تعالی بغیر د مال و دولت ته غنا څنګه نظر کوي، چې بیا به ستا خبره پر بادشاه باندې چلیږي، بیا به په ټوله قوم و قبیلو په انسانیت کې به ستا عزت و وجاهت پر ځای باندې پاتې شي. نو ما درته ویل چې کوم مشکلات په کوم شي کې حل کیږي، هغې طرف ته موږ توجه نه کوو.
او چې د کمې لارې څه د هغې حل ناممکنه دی سهار و ماښام د هغې په فکر کې وي د هغې په تصور کې وي ورځ درابله ستړي کېږو لیکن د مشکلاتو حل نه پر چا باندې راځي او نه څوک د هغه اوس تمه لري نه د هغې د تمې اراده څوک کولی شي. نن د ټول انسانیت مخ ته د رزق مسله ده. انسانان دا وایي چې زما رزق کم دی. ډېر ځله موږ ته وایي مولوي صاحب ته یو تعویض راوښی یو دم راوښی یو کار مې نه برابرېږي. اوس د رزق د حل لاره څنګه ده؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغلی یا رسول الله اريد ان يوسع في رزقي. ای د الله رسوله زړه مې دا غواړي چې پیسې مې ډېرې سي رزق مې پراخ. د دې یو طریقه راوښی څنګه وکړم؟ کم وظیفه ده کم آیات دی کم درود دی؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ادم علی الطهارة یوسع فی رزق. ته ټوله زندگی په اوداسه کې تېروه چې کله دې اودس مات سو دستي اودس کوه که ورځ ماخستن فریوزې په اوداسه باندې بېدېږه چې سهار راپورته سې دستي اودس کوه د ورځې اکثره زندگی په اوداسه کې تېروه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام اوس یوسع فی رزقک ستا په رزق کې به الله تعالی په خپله پراخي وکړي. زما عقیده دا ده چې د رزق پراخي په دکانداري ده په تجارت ده زما په درواغو زما په دوکه او چالاکي ده. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د رزق پراخي دا په اوداسه کې ده دا په طهارت کې ده په اوداسه کې زندگی تېروه. یو صحابي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي یا رسول الله اريد ان اكون اعز الناس. زړه مې دا غواړي چې په دې معاشره کې عزت پیدا کړم. ته یو طریقه راوښیه څنګه عزت پیدا کړم چې زه د ټولې معاشرې عزتمن سړی سم. پیغمبر علیه السلام ورته لا تشک من امرک الی الخلق تکون اعز الناس. چې کوم مشکل رالی دغه مشکل شکایت انسانانو ته مه کوه. ناجوړي راله پریشانی راله مسکنت راله خلکو ته یې مه ښکاره کوه دستي مسجد له راساس 2 رکعته لمونځ وکړه الله تعالی ته لاس پورته کړه چې الله د پلانکي مشکل سره مخامخ یم او د دې مشکلاتو حل ستا په قدرت کې دی یا الله د دې مشکلاتو حل زما په نصیب کړه. پیغمبر علیه السلام ورته تکون اعز الناس په ټولو خلکو کې به عزت ستا په نصیب. یو صحابي ورته یا رسول الله اريد ان اكون اقوى الناس. زړه مې دا غواړي چې د ټولې معاشرې زورور قوي سړی زه یم. د دې دپاره کم دم درود دی. نن د قوت دپاره خلک څه کوي د انسانانو وینې تویوي د انسانانو بچي قتلوي او د انسانانو پر وینو تویولو د انسانانو پر کورو او ډاکې اچولو باندې څوک صرفه نه لري. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه ورته وایي؟ ورته توکل علی الله تکون اقوى الناس. په هره معامله چې در پیښه سو پر خپل رب توکل کوه. چې کله دې پر هر شي باندې پر هره معامله کې پر الله تعالی باندې توکل وکړې تکون اقوى الناس د ټولې معاشرې قوي او مضبوطه سړی به ته. یو صحابي ورته یا رسول الله اريد ان اكون اعلم الناس. زما زړه دا غواړي چې ټوله معاشره کې زیات علم زما سره وي. زه د ټولې معاشرې لوی عالم یم. د دې دپاره طریقه پیغمبر علیه السلام ورته اتق الله تكون اعلم الناس. د الله تعالی څخه وبېرېږه در ټولو لوی عالم ته. علم عبارت دی د تقوا سه. علم عبارت دی د الله سه د بیرې سه. چې کوم سړی د الله تعالی سه وبېری دی چې کوم سړی د تقوا زندگی شروع کړه پیغمبر علیه السلام په معاشره کې د ټولو څه لوی عالم سړی دغه. نو ځکه ستاسو حضور کې ما حدیث قدسی پیش کړي. هغه حدیث قدسی کې اولنۍ جمله هغه پیغمبر علیه السلام وایي چې الله تعالی امت ته خطاب کوي. الله تعالی ورته بندگانو ما خو ظلم پر ځان حرام کړی دی زه ظلم د چا سره نه کوم نو پر تاسو مې هم حرام کړی دی فلا تظالموا یو به پر بل باندې ظلم نه سره کوئ. دویمه جمله دا ورته بندگانو ته ټول گمراهان واست مگر ما هدایت درته وکړي. اوس هم هدایت زما په قدرت کې دی په هر شي کې هدایت زما څخه غواړئ. او دریمه جمله ای زما بندگانو تاسو ټول وږي واست ما نفقه درکله اوس هم د نفقو خزانې زما څخه دي زما څخه غوښتنه وکړئ. او څلورمه جمله ای بندگانو تاسو ټول لڅ واست او لباس ما در واغوستی اوس هم د لباسونو خزانې زما سره دي د فردي خزانې زما سره دي د عیبونو د پټوالي خزانې زما سره دي زما څخه غوښتنه وکړئ زه به لباس درکم زه به مې پټ کم زه به مې عورت او عیبونه خوندي کړم. آخر ورته بندگانو تاسو زما د نفع رسولو توان نه لرئ او نه ماته د ضرر رسولو توان لرئ.
که چیرې ستاسو ټوله انسانیت د یو سړي په مثال سي او ټوله زندگی په عبادت کې تیره کې ما ته فایده نسی رسولی، که ستاسو ټوله انسانیت د یو فاسق سړي په مثل باندې سي او ټوله زندگی زما په نافرمانی کې تیره کې ما ته نقصان نسی رسولی. او ای بندگانو، تاسو ټوله سهار و ماښام ګناهونه کوئ او خطاوي کوئ او زه د ګناهونو بخښونکی ذات درته انتظار یم. تاسو زما څه مغفرت وغواړئ، زه به تاسو ته پر هره معامله کې بخښنه کوم. آخر ورته وایي چې کله د قیامت ورځ راسي، الله تعالی ورته وایي بندگانو دا مې اعمال دي چې پیدا مې کاس په ډېره خاموشي مې انتظار کوئ، ستاسو ټولې خبرې مې واورېدې، ستاسو ټولې کړنې مې ولیدې. ورسئ په دې خپلو اعمالو کې وګورئ، که چا د خیر کارونه راستولي وو اوس نن د قیامت په میدان کې فلیحمد الله د الله حمد ادا کوي، او که چا د شر کارونه په خپلو اعمالو کې پیدا کولو او بیکاره کارونه نو فلا یلومن الا نفسه، نن د قیامت په میدان کې د ځانه بغیر پر بل چا ملامتیا نه وایست. دا ستاسو زندگی ده، دا ستاسو اعمال دي، دا ستاسو کړنې دي چې ستاسو مخله راغلي دي. هغه راوي وایي وکان ابو ادریس اذا حدث بهذا الحديث جسع على ركبته. د دې حدیث اخرنی راوي وایي زموږ استاد ابو ادریس خولانی ډېر لوی محدث دی، هغې چې به کله د حدیثو په زبکه کې د دې حدیث روایت پیښوی نو د ډېرې خوشحالۍ څخه به جسع علی رکبته پر دې زنګنو باندې به راپورته سو، پر دې زنګنو به ودرېدی. باره به وی چې دا ډېر مبارک حدیث دی او د حدیثو په ذخیره کې دا رقم حدیث نسته چې الله تعالی څومره په مهرباني باندې خپل انسانیت خپل بندگانو ته خطاب کوي او الله تعالی څومره په نرمه طریقه باندې د انسانیت د هدایت لار وښیي چې په دې شي کې زما څه غوښتنه وکړئ، په دې شي کې زما څه غوښتنه وکړئ، په دې شي کې زما څه غوښتنه. حضرت امام احمد بن حنبل به د دې حدیث متعلق ویل ولیس لأهل الشام اشرف من هذا الحدیث. د شام چې څومره محدثین دي او د شام په طرف کې چې د محدثینو سره څومره احادیث پراته دي، د هیچا سره در دې حدیث بل مشرف حدیث نسته چې دا څومره مبارک حدیث دی او څومره بهترین حدیث دی او الله تعالی د انسانیت سره څومره د رحمت ډکه وینا کوي او الله تعالی انسانیت ته څومره بهترین د هدایت لارې وښيي. نو مقصود مې دا دی چې مشکلات خو ستا، پریشانۍ ستا، انسانانو سره د رزق پریشانۍ دي، د انسانانو باندې لارې بندې دي، پر انسانانو باندې د حاکمانو ظلم دی او د انسانانو د بچو د نفقې مسله ده، لیکن د دې ټولو حل او د دې ټولو مشکلاتو څخه د ایستلو لار صرف یوه لار ده، د الله تعالی طرف ته رجوع کول، د خپل ظلم څخه د خپل ناجایزو اعمالو څخه توبه کړل. زه کله کله دا وایم چې دا رڼا به څنګه راس چې په کومه ورځ باندې پر دې قومونو باندې پابندي ولګېدله چې ستاسو دکانونه بند، ستاسو کاروبارونه بند، ستاسو مسجدان باندې، تاسو به د باندې نه وځئ، ستاسو به هیڅ نه وي، نو هغه ورځ د انسانیت د توبې ورځ وه، ځکه دا ورځ به الله تعالی راوستله او الله تعالی انسانان خپل اعمالو ته متوجه کول. اوس د دې مشکلاتو حل د الله تعالی په توبه سره کوي، لیکن معاشره باندې چې نظر وګورئ او د معاشرې انسانانو ته چې وګورئ، بیا خاص کر د معاشرې د نوجوانه طبقه ته چې وګورئ، بیا زموږ ستاسو علاقه ده چې تاسو د غرونو شلې وګورئ او د دې خلکو معلومات واخلئ چې بیا د انسانانو څه کول، ټوله ورځ به په ډولونو باندې ورباندې تېره سو لکه پر دې چې یو خوشحالي راغلي، او ټوله ورځ به په کبابونو باندې ورباندې تېره سو. او ما ته یو چا دا ویل چې ته ورسه دې شلو کې ټوله ورځ پر هغې باندې د شرابو په څښلو، د شرابو په بوتلانو کې تېرې شي، نو بیا به الله تعالی دا مسلې نه حل کېږي په دې رقم. نن چې کوم خلک د دې دپاره ناست دي چې زموږ سره ظلم دی، موږ ته دې لار راکړي، لیکن زموږ هغه کم قسمتي ده که د هغه حال لري چې په خدای قسم د هغه خلک در دې نور ظلم روانوي، در دې نور نافرماني روانوي، در دې نور ناروا اعمال روانوي. دا د مسلو حل نه دی او دا د پریشانیو حل نه دی او دا د پریشانۍ لرېوالی نه دی. د پریشانۍ لرېوالی او د پریشانۍ حل د الله تعالی د ذات سره دی.
کلوژه راله نفقه د الله تعالی څخه وغواړئ، که ګمراهي راله هدایت د الله تعالی څخه وغواړئ، که ګناه وسو مغفرت د الله تعالی سره وغواړئ. د الله تعالی سره صلح کول، الله تعالی سره جوړ کول، الله تعالی سره د صلح او د جوړې ترتیب برابرول. بیا دا مشکلات الله حاکم په خپل الله تعالی نرم کوي، لارې الله تعالی خلاصوي. چې د کم چا په قدرت کې د لارو بندواله دی، د هغې زړونه د الله تعالی په قدرت کې دي، الله تعالی د هغې زړونه اړوي، د ظلم سه رحم ته راولي او د سختۍ سه نرمۍ ته راولي او د ظلم سه شفقت او همدردۍ ته راولي. دغه د پریشانۍ د حل لارې دي. که موږ په دې لارو باندې ولاړ سو پریشاني به حل کیږي، او که د دې څه سیوا په نورو لارو باندې چې هر څومره محنت وکړو پریشانۍ به ورځ په ورځ زیاتیږي، ورځ په ورځ به زیاتیږي او در دې بره باندې سختیږي. الله تعالی دې زموږ ذهنو کې د خبرو حقیقت راولي. واخر دعوانا.